محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د سوره قلم یو مختصر آیات تلاوت کړي. دی آیات کې الله تعالی قرآن کریم او د قرآن کریم په دې مضمون کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی پیغمبره وانک لعلی خلق عظیم، ته پر ډیرو عظیمو اخلاق باندې او تا تخپل رب ډیر عظیم اخلاق در نصیب کړی دي. دې جمله کې چې سړی وګوري دی کې تاکید در تاکید موجود دی او الله تعالی په ډیر موقت انداز او په ډیر ټینګ شکل باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د اخلاق او عظیمو پیشنګویی کوي. او دې جمله کې الله تعالی علی استعمال علی خلق عظیم. د دې په باره کې مفسرین دا فرمایي چې د دې مقصد دا دی چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ټول اخلاق ستا تابع دي، ستا پر خپل اخلاق باندې گرفت دی او ستا پر خپل اخلاق باندې قبضه ده او ستا اخلاق عظیمه پیغمبر ستا په خپل اختیار کې دي. چې مځکې ته څومره انبیا راغلي دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سمخ کې هغې ته الله تعالی څومره اخلاق ورکړي دي او چې مځکې ته څومره انبیا راغلي دي الله تعالی هغې ته څومره عظیم صفات ورکړي دي. د هغې انبیاو هغه اخلاق او د هغې انبیاو عظیم صفات الله تعالی ټوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې رایشي دي او د هغې صفاتو د هغې اخلاقو راجمع کېدل په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې، نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دپاره اخلاق عظیمه بلل سوي دي. چې کله د آیات رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې صحابه کرام رالو حضرت عائشہ مبارکه ته وی چې د مؤمنانو موري د دې آیات څه مطلب چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی ما ته اخلاق عظیمه درکړي دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق عظیمه کم شی دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق عظیمه به موږ ته څنګه معلوم سي؟ نو حضرت عائشہ مبارکه په جواب کې ورته وی ورته کان القرآن خلقه کان خلقه القرآن. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اخلاق عظیمه دا و چې د هغې اخلاق قرآن عظیم و. چې کم شی قرآن عظیم خوش کړی و هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طبعا خوش و. چې کم شی قرآن عظیم ناخوشه بللی و د هغې څخه به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام همیشه نفرت و. او قرآن عظیم باندې عمل کول د هغې اوامر و نواهی په خپل کردار کې راوستل، په خپل عمل کې راوستل، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق عظیمه او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طبیعت جوړ شوی و. لکه بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق راځي چې کانت القرآن جبلة له، قرآن کریم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نظام او د طبیعت سره برابر و. چې کله یو شی یو عمل د سړي د طبیعت سره برابري نو هغې کول پر هغې باندې زندگی تیرول انسان ته تکلیف نه ورکوي. عام طور هغه عمل سړي ته تکلیف ورکوي چې د هغې د انسان د مزاج او د طبیعت څخه بدلي. نو قرآن کریم چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طبیعت سره برابر و او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مزاج سره برابر و، نو ځکه قرآن کریم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته قرآن کریم باندې عمل کول او قرآن کریم په خپله زندگی کې راوستل دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مشقت او تکلیف نه ورکاوه.